چې دا خبرې کوي. باقي ملایان صاحبان به راځي پټکي به والي دلته به ووټ غواړي. سله ووټ غواړي. تاسو 15 کاله په دې صوبه کې حکومت تاسو د اسلام څه چل کړ؟ تاسو اسلام څه خدمت کړې؟ ووټ غواړئ د قرآن په نوم او څه کوئ بیا تاسو؟ ووټ غواړئ د پاکستان په نوم. دا پاکستان چې کنه دا د چا د پلار دی چې بجلی به زمونږ وي، غر به زمونږ وي، اوبه به زمونږ وي، سنگ مرمر به زمونږ وي، زمرود به زمونږ وي، ګیس به زمونږ وي، پټرول به زمونږ وي، اختیار به د پنجابي. داسې موږ به هغه پاکستان منو چې خپل شناخت سره چې زه به پښتون یم او خپل وسیلو باندې به زما خپل اختیار یې. موږ داسې پاکستان غواړو. موږ داسې پاکستان نه غواړو د پنجابیانو پاکستان چې پاکستان به پنجابي او پنجاب به پاکستاني. موږ داسې پاکستان کې نورو څیزو ته زنده‌باد. د دې لپاره موږ ووټ غواړو. زموږ د دې الیکشن مطلب دا دی چې موږ په دې کې بیداري پیدا کړو. او دې ځای زه ځوانانو ته وایم زه ښه اوزګار یم چې کوم بیټک کې وایې که د شپې وایې که د ورځې کښېنئ موږ سره خبره وکړئ. تاسو زموږ بچي یئ. دا تاسو چا پسې روان یئ؟ دا تاسو چا پسې روان یئ؟ خپل ځان پسې روان شئ. دا ایاز خان دا نور ملګري چې شامل شو زه دوی له مبارکي په دې خبره ورکوم چې تاسو په خپل کور کې شامل شوئ، په خپله پارټۍ کې شامل شوئ، د خپل کام په پارټۍ کې شامل شوئ. موږ به کام کیږو. او دا نوابزاده چې دی که نه د خپل اختیار نه دی د یو تنظیم دی، دی د دې ګلوري خان دی، دا هدایت دی زموږ تنظیم دی، د په پوزه کې پیزوان دی. دی به د پارټۍ خبره مني. دی به دا نه چې دی به په خپله سمې ووټ خرڅوي. دی به دا نه چې دی به په خپل سمې ګرځي. دی به پارټۍ ته ګوري. د ده به هېڅ اختیار نه وي. ستاسو به اختیار وي، د پارټۍ به اختیار وي. انشاءالله زه هم ستاسو ممبر پاتې شم، زما هېڅ اختیار نه و. دې ته سوچ وکړئ. زه د ځوانانو ته دا خبره کوم او په کور کې پیغلو بچو تعلیم یافتو ته دا خبره کوم چې دا پی ټي آی می ټي آی تاسو په ذهن کې څه راوستي دي؟ 10 کاله په دې صوبه حکومت وکړ. 10 کاله زه دا تپوس کوم د دې ځای د پی ټي آی والا نه چې په دې ډي سي په دفتر کې او په دې ډي پي او کې دا صدقېسر او د هغه د وروڼو نه علاوه چا څوک پیژندل؟ تاسو چا پیژندئ؟ ستاسو د کلي یو شریف سړی سیکرټري او میجر فدا حسین هغه چا نه پیژنده چې دا څوک؟ سر هغه له پولیسو والاو مات کړ او مزې هغه یې وکړې. تاسو وګورئ هغوی پکې پست ماسپښین نه کروڑپتیان شو. قومي اسمبلي اسد قیصر، صوبایي اسمبلي روډ او چې بیا تحصیل راغی نو د ماسیز یې تحصیل هر څه کور ته تختول. نو تاسو هغه پارټۍ کې یئ، تاسو هغه اسد قیصر پسې بیا روان یئ. تاسو څنګه پښتانه یئ؟ تاسو دې ته نه ګورئ چې تاسو په کوم نوم باندې د خلکو پسې ځئ. دا صوبه 80 اربه روپۍ قرضداري وه په 2013 کې. موږ 1000 اربه روپۍ قرضداري یو. دا موږ په څه قرضداري شو؟ د تحریک انصاف ممبران او وزیران مالدار دي او صوبه قرضداري ده. دا څنګه چل؟ په کار دا وي چې صوبه قرضداري وي چې دا د اوسان هم قرضداري راغلی وي کور ته. کور ته قرضداري رانله. نو زه دا تپوس کوم دا عوامي نیشنل پارټۍ دا جرګه چې کوم ده د دې کلي د ځوانانو نه د تحریک انصاف زموږ بچي دي. موږ هغوی سره کېناستل غواړو، په موږ سوالونه وکوئ. دلته که څوک راځي د تحریک انصاف دې جلسې ته راشئ په موږ سوال وکوئ. زه ستاسو ممبر پاتې شوی یم، تاسو راله وټونه راکړي دي. راشئ په موږ سوال وکوئ، تپوس وکوئ. زه د دې پنجپیر یم چې زما د پلار نیکه په جیداد کې اضافه شوې ده او که کمې پکې شوې ده. تپوس وکئ. او دغسې چې دی راشي هم ترې نه تپوس کوئ. که ملا راځي او که امیر راځي تپوس ترې کوئ. څه له راغلی وایه؟ مطلب دې څه دی؟ ته ولې دا خبره نه کوې چې بجلي مونږ پیدا کوو؟ ابدا اوسې په لاهور کې ملا صاحب ولې دا خبره نه کوې؟ د ازمري کاکا خاونده ته ولې دا خبره نه کوې چې بجلي زما ده او اختیار یې د پنجابي دی؟ ته ولې دا خبره نه کوې؟ ته ولې دا خبره نه کوې چې بمونه به صرف زمونږ په جوماتونو کې خلاصېږي؟ بمونه به صرف زمونږ په سکولونو کې خلاصېږي؟ زمونږ په جنازو کې په دې پنجاب کې چېرته په جنازه کې بم خلاص شه؟ په دې پنجاب کې چېرته په جومات کې بم خلاص شه؟ زمونږ واړه واړه داسې ماشومان 148 په آرمي پبلیک سکول کې د نن نه 9 کاله خلک راغی 20 ته پته نه لګي چې د ځمکې نه څوک راوتي وو که د بره نه څوک راغله. زمونږ ماشومان قتلېږي. دا به پنجاب کې ولې نه کي؟ دا تپوسونه ترې نه وکوئ. موږ دا وو چې دا پنجاب پاکستان دی او پاکستان پنجاب دی.
دا نه منو دا به په ده منولی کېږو چې موږ ټول راپاسو په یو اواز ووایو چې موږ له چې خدای سره کړي دي موږ په هغې عوامي نیشنل پارټي په هغې د دې قام د دې پښتنو اختیار غواړي په خپلو اوبو په خپلې بجلۍ 50,000 بیرله پټرول موږ د ورځې پیدا کوو ټول پاکستان دا 3 واړه صوبې 40,000 بیرله پیدا کوي موږ یوازې 50,000 خو آیل ریفاینري په نشته په دلته هغه په اټک کې ده سپاکولو هلته ځي تاسو په دې شګۍ باندې رای کې په دې روډ تاسو ګورئ نه چې په ټرکونو کې دا غټ ګټان ایښي د سنگ مرمرو او ټکسلات او پنډۍ ته ځي غر د مرمرو او سنگ مرمرو خدای مال راکړی دی او کارخانه به په ټکسلا کې او په پنډۍ کې دا ولې موږ دا خبره کوو دا نور چې راشي کې پکې ایمان دا خبره دې وکړي نو بیا به موږ درته وچو ورکولی وو دا ملایان او امیان چې راوتي دي دا خپلې سوداګرۍ له راوتي دي موږ سوداګر نه یو موږ د کام خلک یو موږ د کام خبره کوو موږ د کام اختیار غواړو او دا به هله کېږي دا په یو نوکرۍ او په یو لارې په خولو نه کېږي هله به کېږي چې کامي حق ترلاسه کړو نو موږ به مالدارېږو زموږ کارخانې بندې دي ټولې په پنجاب کې زموږ په بجلی کارخانې روانې دي د دې لپاره پښتنو له پکار دي چې موږ یو اواز جوړ کړو موږ چې دا ووټ غواړو د کام دپاره غواړو موږ د نوابزاده دپاره ووټ نه غواړو چې دی د معتبر شي او دی د ممبر شي دی به خدمت کوي دی به خدمتګار وي موږ د شاهنواز د معتبرۍ او خانۍ دپاره ووټ نه غواړو موږ د کام د خودمختارۍ دپاره ووټ غواړو د کام د مالدارۍ او شتمنۍ دپاره ووټ غواړو دې دپاره تاسو له راغلي وي په جرګه چې سوچ وکئ او دې ځای چې څوک زموږ د پارټۍ متعلق زموږ د مشرانو متعلق په موږ سوال وکئ موږ تاسو هر وخت ولاړو کال مخکې په دې صوابۍ کې ډاکې شروع شوې موږ راوتي یو په دې چوک کې دلته چې څه مسلې دا د سرې جنډې دا د مزاحمت جنډه ده دا د کام جنډه ده دا کام څه دا د مظلومانو جنډه ده دا د غریبانانو جنډه ده او د دې مداریانو نه او د دغه خلکو نه ځان بچ کړئ او که ځان پویه کول غواړئ موږ درته حاضر یو چې څه وخت وایې موږ به دله راځو که څه سوال مې په ذهن کې په موږ سوال وکړئ خو دا ګوره ستاسو دا پارټي ده تاسو نه باچا خان بابا خپتلی دی تاسو نه ولی خان بابا خپتلی دی هغه به موږ ته وایي چې یو شی ولې نه یو کېږئ پښتنو یو بل ته اوږه ښکته کوئ یو بل سره مینه وکئ د دې وطن مالکان شئ خدای دله د جنت په شان وطن درکړی دی خدای درته ډېر په دروند نظر کتلي هر سي هېڅ چا لی دا تاسو وګورئ په سوره رحمان کې کوم نعمتونه دي یا ګورئ په عربو کې نشته یا په پښتونخوا کې ډېر ښه وایه پښتنو خدای درته ډېر په دروند نظر کتلي دي خو موږ یو بل ته ډېر په سپک نظر ګورو زموږ یو بل ډېر زیات بدي شي دا مه کوئ یو بل سره مینه وکئ یو بل سره لاس ورکئ د دې کام دپاره د دې وطن دپاره د یکجهتۍ او د اتفاق او د مینې